ګاډی یو سړي ودرو ستا د کور مخې ته د کور دروازه بنده شوه غلطي ده وشوې کور دروازه بندول نه وو پکار ته راووتې ټیر ولا پنچره نور په کلي کې څه دي څه شتي هلته نور څه ته دې خوا راواوړې دي یو انچه دې کته کړه یو انچه دې بره کړه او دا ستا و که دا زمونږ و او دا پیپ کته راغلی دا پیپ بره تلی د اوبو ده او دغه ځای کې تا پیپ له زور ورکړو دې ځای کې تا راکوز کړو او دلته دا غني ما کېښودې او بلۍ تا راویستې ده نو چې د جیبې نه او د لاس نه دې څوک تنګ نه شي دغه شان د لاس خیال ساته لکه زمونږ علاقو کې که د چا داسې لاره وي د پټو په منځ کې یا د کور په مخې خلک تېري غني روالي کېږي پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو سړی په لاره تېرېدو د ونې یو څانګه دې لارې ته راکوزه شوې وه هغه دغه څانګه پرې کړه چې د خلکو ته تکلیف نه وي ویل الله دا کار دومره خوښ شو چې جنت ته یې بوتو ښه دا لار ګوره د هغه نه وه لار د دې سړي نه وه او نه دا ونه دا عامه لار وه چې سړی عامې لاره کې داسې مسلمانانو ته اسانتیا جوړه کړي جنت ته چې سړی په خپله لار کې جوړه کړي هلته به څومره ثواب میلاوي دی به غني کېږي او دا د هلته غټه مسله وي حقیقت ووایو هلته غټې جګړې د کوي نور په کلي کې څه دي څه شتي هلته نور څه ته دې خوا راواوړې دي یو انچه دې کته کړه یو انچه دې بره کړه او دا ستا و که دا زمونږ و او دا پیپ کته راغلی دا پیپ بره تلی د اوبو ده او دغه ځای کې تا پیپ له زور ورکړو دې ځای کې تا راکوز کړو او دلته دا غني ما کېښودې او بلۍ تا راویستې ده او باران دې طرف ته راغی نور هغه طرف ته لګي او ټولې دا قصې دي عباس وی د کلي ژوند ځان له مزه کوي ځان له مزه کوي ټول ورځ په دغه جاښو کې کته دی برابر شي او یا په کلي کې ناسي بازار کې او دکان کې او پردي حسابونه لګوي دا چې دغه کور چې روان دی دا نوی ده به څو راوړي په دې به لګېدلي سوی نو دا د څنګه وګټلې کوم ځای کې وګټلې په سوی وګټلې دا حساب روان دی بیا چې په لاره تېرېږي دا د اکثرو حال دی زه ټول نه یم خو د اکثرو ویم بیا هم لږ نه یم د اکثرو چې په لاره تېرېږي نو 2 منټه دلته ودرېږه دا کور دا بیا 3 منټه دلته ودرېږه دا ګاډی او دلته د سپینې جامې چې دلته ودرېږه او بیا دلته او بیا دلته ټولې دا کیسې تکلیف یو مسلمان له ورکول په قص دا خو نه اسلام دی او نه پښتو ده زه خو دا پښتو هم نه ده پښتو خو اصیل پښتون خو هغه دی چې هغه د خلکو مرسته کوي خلکو ته خبره اسانوي یو لار بنده شي عامه لار او دی ووایي راشه وروره اعلان وکړي په ټول کلي کې چې زما دا لار په دې پټو چې تلې ده دا د دې مسلمانانو دپاره ده ځئ راځئ پې ځئ راځئ پې هېڅ چا ته مشکل نشته زاریږه د داسې ازمرو نه زاریږه د داسې انسانانو نه د داسې مسلمانانو نه چې هغه خلکو ته خبره اسانوي تکلیف خو لا پرېږده ورکول او دی به غټ پټ سړی به لاره به بنده کړي ځکه زموږ پښتو ده او دا چې زموږ طریقه ده زه یو پیر کسانو ملک یو فیصلې له بولی وم یو مسلې له ښه مسلې څه ده په لاره باندې جاخل هلته خو دقه مسلې فریقین ناست یو لاره یو څو بوټه لاره ده ښه نو مسله څه ده وی مسله دا دی چې ده دا لار موږ د بنده کړې ده او زموږ کور طرف ته بله لار نشتي نو موږ په غره باندې راخیږو شاته او د خپل کور ته ننوځو پای کې زموږ زنانه دي بوډۍ هغوی ته تکلیف دی نو دې سړي ته چې بیا زما څه نصیحت و هغه مې ورته وکړو دا زړه مې څه مره تش کړو ما مړه ته هم وایي چې زه په تا به هم ډزې شوي کور کې چې هله سړی پیدا شو کور کې دا د سړیتوب کار دی یو بوډۍ ښځه په غره باندې راخیږي کور ته ځي تا کې حیا نشته څه باید د کوم ځای انسانیت یادی او کوم اسلام ته یادی ها یو خو دا مسله ما لیدلې یو دا مسله ما لیدلې ګوره دا رونه یې رونه دا یو ورور د بل سره وران شوی دی په ځمکه خو د دوی دا کورونه یو ځای دي کورونه بلکل یو ځای یو بل سره لګېدلي
نو دا تقسیم چې شوی دی یو کور ته چې را کومه لار تلې ډېره نرۍ لار تلې داسې چې یو کس په ډېر په مشکله وړي نو دا یو ورور مړ شو دا حقیقي واقعه ده دا یو ورور مړ شو او دلته مړ شو سعودي عرب کې هغه هلته یوړو کلي ته نو بیا د هغه جنازې کور ته نه کوله چې دا ښځې ویني نو په دغه کوڅه خوا کور ته نشي تللی هغې به نو یو انسان په مشکله تېرېږي ته د جنازې کټ پې څنګه وړئ نو خلکو هغه ورور ته ووایي چې ستا دې کور کې لاره ده په دې به ورننوځو وایي نه نو بیا د هغه د کور زنانه بهر ته راووتې هغه یې ولیدو دا هم پښتو ده بعض وایي سندر پښتن دی وایي پښتانه دیسي مړه الله یې موږ دیسي ژوند نه ساتي زه خو همیشه دا سوال کوم زه یا الله د دیسي ژوند نه مې ساته چې په انچه ځي باندې زه د سړي سره نښتی یم او په پوټ ځي باندې لکه قسمونه به مه خوره جګړې مه کوه ته شوې ستا ده او زما زه ستا شوه انچه ځمکه ستا زیاته شوه ځه زه مزې کوه ګرځه خبره ختمه شوه ستا انچه ځمکه زیاته زما هغه کمه خو چې زما د لاسه تا ته تکلیف در ونه رسي زما د لاسه چېرته خفه نه شي چېرته غم کې پرې نه وځي بس دقه سوچ دی داسې خبره شوی چې دا داسې شو دا داسې شو دا دغه شو په معمولي خبرو خلکو له تکلیف ورکوه په معمولي خبرو خلکو له تکلیف ورکوه ګاډی یو سړي ودرو ستا د کور مخې ته یو سړی دی راغی ګاډی ودرو د کور دروازه بنده شوه غلطي ده وشوې ته کور دروازه بندول نه وو پکار ته راووتې ټیر وله پنچره شیشه به وله ماتې ده ګاډي کنه تاڼه کې به کیس کې زه کله ناکله دلته د دې بعضو کورونو خوا کې دا جګړه وینم که نه ګاډۍ تا دلته ودرولې ده لرې که ویې باسه او دننه یې که ورایې وله د الله شکر وباسم زه یم الحمدلله چې دې خبرو نه الله ساتلی زه یو پیر درس راغلی زه به مخکې هلته درس راتلم زمونږ کور دې ځینې لرې و نو ما ګاډۍ دې علاقه کې یو ځای کې ودرو او همدکه د پښتنو د ډیرې سره خوا کې ای پښتانه چې په صفت شي پښتانه به معنی په ټولو دنیا کې وي د دوی په شان دینداري په چا کې هم نشته نو ما چې درس ختم کړو لاړم ووتم ستړی وم او ګنټه د پاسه درس چې لاړم چې موږ د ګاډي دوه ټیرونه پنچر دي دوه ټیرونه نو بیا یو ملګری را سره و نو هغې ته جیګ ولګوه یو وړه هغه را ډک که بیا هغه بل وړه هغه را ډک صرف په دې چې تا وویل ته ګاډی ودرولې نو حالانکې دروازه هم نه وه بنده خو دلته زمونږ ګاډی ودرېږي کسان راووتو ما ورته نورې څوم ونه ما یې حاجي صاحب خبره به ډېره نه کوو لکې لاره په لارو کې څوک چغې نه وایي خو که تا ته پې ځان دروند ښکاري نو ډېر ښه کار دې کړی دی ضمیر ته ته څه وایي ما هغه به ومنې ما له جواب مه راکوه که دا کار